بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن خبره کوو د ویب هوسټینګ په باره کې چې څنګه کولی شو په یو لوکل نیټورک کې یو ویب سایټ هوسټ کړو. راځو مخکې له دې چې عملاً کار درته وکړم هوسټ یې کړم، تاسو ته باید دا موضوع په سمه توګه تشریح کړم. فرض مثال که چیرې دلته موږ سره یو سویچ یا هم اکسس پوینټ وي، داسې وسیله چې کمپیوټر ورسره کنیکټ شي. فرض مثال زه دا به سویچ ونیسم، سویچ به ولیکم یا ایچ ډبلیو مو ولیکم، صحیح ده. دا به لږ داسې وړاکی کړم. ښه، دلته یو سویچ د موږ سره، یو کمپیوټر دلته ده. دا یو سویچ ده، دې سویچ سره یو کمپیوټر دلته وصل ده، یو کمپیوټر دلته وصل ده او یو کمپیوټر دلته وصل ده، یا هم اکسس پوینټ د اکسس پوینټ لارې وصل ده. خو مقصد داسې یو وسیله چې دا کمپیوټر سره چې وصلي، او دلته یو دا سرور موجود دی، یو کمپیوټر سرور، دا سرور کمپیوټر ده، دا هم له دې سویچ سره وصل ده. موږ غواړو دغه سرور کمپیوټر لارې دغه کمپیوټرو ته یعنې کلاینټو ته چې دغه ویب سایټ هوسټ کړو. نو راځو په دې باندې عملاً کار کوو، څنګه هوسټ کیږي چې دغه کلاینټ وکولی شي هغه ویب سایټ چې دغه سرور نشر کړی ده هغه ته لاسرسی ولري. ښه، راځو اول چې تاسو یو ویب سایټ هوسټ کوئ په لوکل نیټورک کې، نو سرور کمپیوټر ته به راسئ. سرور کمپیوټر کې یعنې دغه کې به تاسو وینډوز سرور انسټال کړي، یو کمپیوټر کې باید تاسو وینډوز سرور انسټال کړي. نو راځم دلته سرور منیجر ته، سرور منیجر ته چې راغلی دلته به راسئ اډ رولز اینډ فیوچر، دلته چې راغلی او دا به چې کوي نیکسټ به کوي، او دا به هم چې کوي نیکسټ به کوي، نیکسټ به کوي. کله چې نیکسټ که دلته چې تاسو راغلی دلته به ویب سرور آی آی ایس په انتخاب کوي، دا به انسټال کوي در سره. دا سیم کله انتخاب که نیکسټ که نیکسټ چې کوم بیا ما ته یو صفحه راځي انسټال په نوم، خو ما انسټال کړی دا انسټالېدل ډېر اسانه دی چې دا داسې نیکسټ کوي او همداسې نیکسټ غواړي نور شی نه غواړي چې کله هغه مې انتخاب کوي انسټال راځي. خیر، کله چې تاسو انسټال که را به سئ بیا ټولز ته، ټولز نه بعد دلته به راسئ انټرنیټ انفارمیشن سروایس یا آی آی ایس منیجر به پیدا کوي، په دې باندې به کلیک کوي. کله چې په دې باندې کلیک کړمه دلته به تاسو د سرور کمپیوټر نوم راسي، صحیح ده. دا به زه لرې کړم، سرور کمپیوټر چې راځي نوم راځي، دا به لږ غټ کړم تاسو ته. ګورئ دا سرور کمپیوټر نوم ما واثق کړی ده. نو دلته به راسئ سایټ ته، دلته به کلیک کوئ سایټ ته، سایټ باندې به رایټ کلیک وکړئ او اډ ویب سایټ به ووهئ، اډ ویب سایټ. چې کله هم اډ ویب سایټ ووهه دلته به د سایټ نوم ورکوئ، هر نوم چې تاسې ورکولی شئ. مثلا نوم ورکو، مثلا سیل په نوم، سیل. فیزیکل پات، دا ویب سایټ چیرته موجود ده، ویب سایټ فولډر به تاسې پکې انتخاب کړئ. زه راځم دلته ما سره یو ویب سایټ د ډي ډرایو کې، ډي ډرایو کې دلته واثق په نوم فولډر کې، واثق په نوم فولډر کې ویب پرو په نوم، دا ما اوکې که دا ویب سایټ ما جوړ کړی. ښه، دلته به هوسټ نیم ورکوئ. خیر، زه هوسټ نیم دلته نه ورکوم، ستاسې بله طریقې له لارې زده کوئ. او ښه، آی پی ادرس، د کوم آی پی ادرس لارې چې کی دا اکسس کی، نو د سرور آی پی دغه شی ده. نو زه به دا آی پی ورته انتخاب کوم او دا به چې کومه اوکې کومه او دا به چې کو یس کو. ښه، کله چې تاسې د کلاینټ کمپیوټر ته راسئ په ګوګل کروم کې یا یو بل همداسې براوزر وي، نو براوزر ته به راسئ. دلته اوس ما سره ګوګل کروم ده، هغه د کلاینټ کمپیوټر اوس دا خو زه په سرور کې تاسو ته کار کومه، نو دا ویب سایټ هوسټ سو. کله دلته هغه آی پی ولیکم، ښه راځم دلته آی پی لیکم، 192 ټکی 188 ټکی 1 ټکی 1 انټر یې کړم. ګورئ دا اوس سرچ کوي. کله سرچ وکړه ګورئ دا ویب سایټ څه شی سو راغی، دا هغه ویب سایټ چې ما چې کړی و هوسټ کړی و. نو